د عامه روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه. د عامه روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول ملي پروګرام لخوا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د عامه روغتیا ریاستونو له لارې د فبروري 4 نیټه د سرطان نړیواله ورځ د عامه پوهاوي په موخه لمانځي. په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو شمیر 8554 په تیر میلادي کال کې د سرطان نوي پیښې 23,000 د سرطان له امله د مړینو پیښې 14,000 دیس نه تر 50% کچېرته وقایوي تدابیر موږ تاسې په خپل وطن کې خپل عامو خلکو ته په رسنیو په طریقې باندې او د ډاکټر صاحبانو په زبان باندې هغوی ته وویل شي نو دا به موږ 50% د دې وقایات موږ تاسې کم کړو. همدارنګه د عامه روغتیا وزارت د سرطان ناروغۍ د وختي تشخیص په موخه د عامه خلکو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه او طبي پرسونل لپاره روزنیز پروګرامونه د هیواد په کچه په لار اچولي. په افغانستان کې د ستایو معدې، شونډو، خولې، سږو، رحم او د غاړې سرطانونه زیات واقع کیږي. د سرطان په اړه څېړنې نړیوالې ادارې عیار په وینا چې په هر 100 افغانانو کې 12 افغانان د 15 کالونو مخکې په سرطان اخته کیږي او د دې له جملې څخه 11 وفات کیږي. سرطان ناروغي په نړۍ کې یو له عمده ستونزو څخه ده چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته دي.